د اختر شپه ورځو کې د برېښنا انرژي 4 ساعته خدمتونه. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست رئیس انجینر صفی الله احمدزی وایي د اختر شپه ورځو د 4 ساعته برېښنا تامین په هدف د برېښنا انرژي تولید، ویش او مدیریت برخو کې لازم پلانونه پلي شوي دي. د نوموړي په وینا د دې پلانونو د تطبیق په ترڅ کې د ترخیلو 105 میګاواټه حرارتي دستګاه هم فعاله شوې وه چې د 4 ساعته برېښنا انرژي تامین په برخه کې مهمه ونډه لرلې. به خاطر روزهای عید خود هم ما از نگاه آب هم ذخیره کرده بودیم که باید او را به مصرف میرساندیم و در ضمن از دستگاه برق حرارتی هم استفاده کردیم که او را هم چالان کردیم که یک هزینه هنگفت بر ما داشت. تانستیم که در روزهای عید بر مردم خود به شکل 24 ساعته برق فراهم کنیم. عملیاتي ریاست همدارا زیاتوي د اختر شپه ورځو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو د برېښنا ویش شبکه کې ځینې محدودې تخنیکي ستونزې رامنځته کړې، خو تخنیکي کارکوونکو پر وخت رسېدنه کړې څو د برېښنا خدمتونه له ځنډ او خنډ پرته دوام ومومي. به اثر باران بعض لاین های ما به اثر شارتی و یا آرتی پرچاو شده بود، ولی وقتا فوقتا توسط تیم های تکنیکی برېښنا شرکت پیگیری میشد و شب و روز تیم های ما کار میکردن و مشکلات حل میساختن. په ورته وخت کې د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت وایي د اختر په شپه ورځو کې د برېښنا ملي شبکې اړوند د 2001 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې ده. د دې مدیریت په وینا د شبکې دوامداره څارنه او د راپورونو شریکول هغه چارې دي چې د اختر شپه ورځو پر مهال هم په منظم ډول ترسره شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت ته د پیرودونکو ستونزو او مشکلات ته رسېدنه په لومړیتوب کې ځای لري. په همدې موخه یوازې د اختر په شپه ورځو کې شاوخوا د 2000 پیرودونکو ستونزو او مشکلات ته په وخت رسېدنه شوې. د افغانستان برېښنا شرکت هڅه کوي چې د برېښنا انرژي د دوامداره تامین او خدمتونو د لا ښه والي لپاره خپلې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې جاري وساتي، څو پیرودونکو ته د برېښنا ډاډمن او باوري خدمتونه وړاندې کړي.